په پخوانی فاټا او پاټا کې د نوو ټیکسونو د لګولو په ضد د سوداګرو په غوښتنه په خیبر ضلع کې بشپړ شټر ډاون شوی او ټول لوی بازارونه تړلي پاتې شوي دي. د احتجاج پر مهال د لنډی کوتل، جمرود، باړې، تیرا او سخی پل په ګډون د ضلع په بیلابلو سیمو کې دکانونه او سوداګریز مرکزونه بند پاتې وو چې له امله یې سوداګریز فعالیتونه په ټپه ولاړ وو. د سوداګرو مشرانو ویلي په قبایلی سیمو کې د امن خراب وضعیت، د روزګار کموالی او د کاروبارونو د کمزورۍ له امله د نوو ټیکسونو لګول د منلو وړ نه دي. هغوی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې پر پخوانی فاټا او پاټا لګول شوي ټیکسونه دي سمدستي بیرته واخلي او د قبایلی سیمو خلکو ته د ټیکسونو پر ځای ځانګړي اسانتیاوې او اقتصادي ریلیف ورکړل شي. د سوداګرو په وینا قبایلی ولس له اوږدې مودې راهیسې د امن، روزګار او د کاروبار لپاره د مناسبو شرایطو غوښتنه کوي، خو حکومت د اسانتیاو برابرولو په ځای پرې نوي مالی بارونه اچوي. سوداګرو خبرداري ورکړې که حکومت د ټیکسونو پریکړه بیرته وانخلي نو احتجاج په نورو قبایلی ضلعو او لوی ښارونو ته هم وغځول شي.